دا د میدان وردګ ولایت د څلورو مختلفو ولسوالیو چک، جیلګه، سیدآباد او جغتو ولسوالیو هغه ممتاز شاګردان دي چې د راتلونکي کانکور لپاره به آمادګي نیسي. دغه شاګردانو لپاره د اراده اکاډمي او کلي خیریه بنسټ په همکارۍ دوی ته دا زمینه برابریږي ترڅو د راتلونکي کانکور ازموینې لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي او د خپلې خوښې پوهنځیو ته کامیاب شي. په دغه کې هغه شاګردان شتون لري چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د کانکور ازموینې لپاره په کابل ښار کې په مختلفو کورسونو کې د ځان لپاره ثبت نام وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګ ولایت د څلورو ولسوالیو د بیلابیلو ښوونځیو د 12مو ټولګیو فارغ شوي ممتاز زده کوونکي دي چې د ښو پوهنیزو وړتیاو څخه برخمن دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله دوی نشي کولی د راتلونکي کانکور ازموینې لپاره د یوه اندازه لګښتونو په ورکولو سره روزنیزو کورسونو کې ګډون وکړي. اراده ښوونیز مرکز او همدارنګه د کلي خیریه بنسټ له لوري دغه ځوانانو ته د کانکور د چمتووالي پوره امکانات چمتو کیږي او د کابل ښار په غوره کورسونو کې ورته د کانکور لپاره د زده کړو د چمتووالي زمینه برابریږي. وردګ ولایت د هغو زده کوونکو څخه چې هغوی لایق دي، وړتیا لري، خو د کانکور دپاره د لازم چمتووالي هغه مالي توانایي نه لري، د هغو لپاره اراده اکاډمي د کلي خیریه بنسټ سره په همکارۍ داسې یو پروګرام جوړ کړی چې موږ د دغو د لومړۍ نمرې نه تر 5مې نمرې د دوی نه یو رقابتي ازموینه اخلو د کانکور. هغه کسان چې لوړې نمرې یوسي هغه د کابل ښار په یو معتبر ښوونیز مرکز کې د کانکور د آمادګۍ پروګرام ته معرفي کوو. د دوی د کانکور د آمادګۍ د کورس فیس، هغلته د اوسېدو د استوګنې فیس یې د لیلیې او مناسبه جیب خرڅ، همدارنګه کوم نصاب کتابونه چې لازم د انټرنیټ اسانتیا دا ټول موږ ورته برابروو. یوازینۍ موخه د دغه کار څخه دا ده چې هغه کسان چې وړتیا لري خو مالي توانایي نه لري، دغه د مالي توانایي نه درلودل باید د لوړو زده کړو په وړاندې د دوی یو خنډ نشي. په دغه ازمایښتي پروسه کې بریالیو زده کوونکو ته د استوګنې ځای او نور لګښتونه هم د یادو بنسټونو له لوري چمتو کیږي. موږ غواړو چې دغه کسان چې موږ یې ملاتړ کوو دوی په لوړو نمرو سره وکولی شي غوره پوهنځیو ته لاره ومومي او په راتلونکي کې د خپلې کورنۍ او د هیواد خدمتګاران شي. البته باید یادونه وکړم چې دغه پروګرام بل هیڅ نوع مالي ملاتړ د چا څخه نه لري، یوازې د اراده اکاډمي د خوا څخه دغه رضاکار غړي چې دی دوی تر خپل منځ انداز کړی دی، یو څه پیسې اچولې ترڅو دغه کسانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د کلي خیریه بنسټ موږ ورسره په ساحه کې همکار یو، دغه پروګرام په جوړولو کې، د پروګرام په نظارت کې. دغه پروسې ته د ګډون لپاره ځانګړې ازموینه واخیستل شوه چې بریالي زده کوونکي به په کابل ښار کې د کانکور چمتووالي کورسونه وایي. کومو زده کوونکو چې په دغه ازموینه کې ګډون کړی و خوښي یې څرګندوله چې د دوی لپاره د غوره معیاري زده کړو ښې اسانتیاوې برابریږي. هغوی وویل د تیرو ناخوالو له امله په دغه ولایت کې ډیری ځوانان له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د کورسونو د لګښتونو توان نه لري. د اراده اکاډمۍ څخه زیات مننه کوم چې زموږ لپاره دغه پروګرام پلي کړی دی، ځکه چې دغه د ډېر زیاتو خلکو اقتصادونه ژوبل دي. د دغو اقتصاد له امله کیدای شي ډېر زیات خلک خپلې زده کړې ونشي کړی. د همدې لپاره چې اراده اکاډمۍ دغه پروګرام ورته تیار کړی او جوړ کړی دی، موږ زیات ترې خوشحاله یو. مننه کوو هر وخت دوی څخه چې موږ ته داسې پروګرامونه جوړ کړو. د نورو هغه څخه هم داسې هیله کوو چې د شاګردانو لپاره د خلکو لپاره داسې پروګرامونه پلي کړي. موږ ډېر خوشحاله چې دا موږ ته نیول شوې ده. موږ د دې ملت دغه برنامې څخه زیات خوشحاله یو چې دغه موږ ته نیول شوې ده. موږ نور هم زده کړې وکړو او په خپل درسو کې نور هم کوشش وکړو. د دغه ازموینې مسؤلینو وویل چې په پوره شفافیت سره یې ازموینه واخیسته او د پوهنې ریاست سره په همغږۍ ممتاز زده کوونکي دغه پروسې ته معرفي شوي دي. کال ته موږ غواړو انشاءالله چې غونډ ولایت په کچه باندې دغه برنامه پلي کړو او زیات تعداد شاګردان جذب کړو. چون چې سږ کال د موږ برنامه ازمایشي ده او لومړی پړاو دی، نو موږ سږ محدود په سیټونه لرو چې زیات هغه نه دي. نو کال ته به انشاءالله موږ د برنامه د غونډ ولایت په کچه باندې دربر ونیسي. او بله برنامه د موږ دغه د کانکور آمادګیو برنامه ده چې موږ په اکثرو ولسوالیو کې سږ کال هم لرل او کال ته موږ غواړو چې په زیات د کانکور آمادګۍ کورسونه په د موږ تاسو د ولایت په زیاتره لیسو کې په زیاتره ولسوالیو او لرې پاتو پرتو سیمو کې دغه کانکور آمادګۍ مرکزونه زیات جوړ کړو ترڅو زموږ تاسو دغه غریب او بیچاره ولس زده کوونکي د دغو فرصت څخه استفاده وکړي. د اراده ښوونیز مرکز مسؤلینو وویل چې په راتلونکي کې به دا ډول پروګرامونه
لا زیات کړي او د ولایت د ټولو ولسوالیو د 12 ټولګیو فارغانو ته به د کانکور د چمتووالي اسانتیاوې برابرې کړي.